السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای هر څوک چې مجلس کوي په مجلس کې ذکر نه وسی یا پر ما درود نه وویل شي هغه به په ورځ قیامت پر دې باندې حساب وي. ان شاء عذبهم که تعالی خوښ او عذاب ورکړي و ان شاء غفر لهم که تعالی خوښ او وبخښي دغه انسانان. د هر هغه مجلس کې چې پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود نه وویل شي. نو تاسو له سهاره څخه تر ماښامه د خپلو مجالسو ته پام کوئ. نو که درود نه شئ کې ویلی نور خلک بد درڅخه وړي بس چې ته ولاړېږې له ځان سره یې سوکه ووایه خو هغه مجلس پر ځان باندې بار مه جوړوه په ورځ قیامت. او دغه رنګه عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زینوا مجالسکم تاسو ښایسته کړئ د خپل مجلسونه بالصلاة علی نبی صلی الله علیه وسلم پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایاست هغه مجلس ښایسته په درود سره وګرځوه. نو خو له بده مرغه زموږ په مجالسو کې کوم بحثونه روان دي کومې کیسې روانې دي د زنانه او د مردانه او د صحابهو په زمانه کې سبحان الله داسې مجلسونه نه وه چې په هغو کې د درود نه یې ویل سوی داسې ناسته نه وه چې په هغو کې د درود نه یې ویل سوی. دلته خو اوس موږ په خواهشاتو اخته یو پلانکي ډېره که پلانکی شی راوړي ښځې مو پر کوم لیول روان دي نارینه مو پر کوم لیول روان دي. دا به بیا له مرګه بعد بیا موږ پوه شو چې موږ سره بیا څه معامله کېږي موږ څه کړي دي. سبحان نمبر 381 جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام. او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په زمانه کې څومره محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هیڅ مجلس بې دروده نه و هر مجلس کې به د درود ذکر کېدی. اوس خو موږ نور درودونه نه وایو پر دا واتساپ چې ختمونه کوو په هغو کې لا بعضې شیطانان راولاړ شي وایي دا بدعت دي ناروا دي واده زوی مړی زوه. اوس دا تېره شپه چې موږ د اوښتم د ختم ثوابونه او د اوښتم د ختم نتایج در واستول 85 لکه واره درود شریف ویل سوی دي 85 لکه واره. دا ډېره غټه خبره ده. نو داسې مجالس د اذکارو مجالس د درودو ګروپان د ذکر جوړوي چې یو له بله په خیر و په ښو کې سره همکاره سي. وایي بعضې علما کرام یو کیسه کوي وایي بعضې شیوخ د قیروان یو منطقه ده وایي یو سړی حج ته تللی یو همسایه ورته وویل زه یو حاجت لرم چې ته حج ته ځې هغه زما حاجت ته راپوره کړه. هغه ورته په سترګو نو دا سړی یو خط ولیکئ او بیا یې دا خط ودې همسایه ته ورکړ ته خو حج ته ځې دا ورقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له قبره سره کښېږده او زما سلام پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ووایه دا زما غټ حاجت دی که تا پر ځا کې او دا ورقه او دا خط مه ګوره دا امانت دی. قال الرجل ففعلت هغه سړی وایي حاجي وایي ما دا کار وکړي ویل دا امانت خو به دې زه ورسوم سلام به دې زه ورسوم کومه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و قبر ته ودرېدلم دعا مې وکړله سلام مې ووایه بیا مې د خپل همسایه سلام ووایه بیا مې هغه کاغذ هلته کښېښوی زه ځین کومې شپې چې مې پوره شوې راریسو. فلما رجعت من الحج ووصلت الى البلد کوم وخت چې له حجه راوګرځېدلم و خپل ښار ته رالم خپل کلي ته رالم خپل منطقې ته رالم هغه نفر چې ماته د امانت راکړی و هغه نفر چې ماته د خط راکړی نو کوم نفر چې ماته خط راکړی و هغه نفر چې یا ستړي مشي ته رالی یا سره ملاقات سو او یا چې زه له حجه رالم هغه سړی مشي راته وکوله او بیا ښه مېلمستیا راته وکوله او زه یې کور ته بوتلم
او پر سرخان چې کښېنولم اوس به نو ما ورته ویل چې هغه ستا سلام ما ورساوه او ستا کاغذ مې ورساوه. وایي ده راته وویل ثم قال لي جزاك الله خیرا قد بلغت رساله. الله دې د خیر جزا درکړي، الله دې خیر درکړي، زما امانت یې ورساوه. نو د حاجي صاحب وایي زه د خبرې څخه ډېر حیران شولم چې ته څه خبرې چې ما ورساوه، ما نه دي درته ویلي او ته واتا ورساوه. وایي مخکې چې زه حج ته تلمه ده مېلمه کړلمه او د مېلمستیا وروسته یا خط راکړي او زارې یې راته وکولې چې ته زما د امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوسه. پر دسترخوان وایي یو کوچنی ناست نو دا ځوان ورته وایي کوم وخت چې ته دلته ناست وې په دسترخوان کوچنی ناست او کوچنی اوس نسته. وایي قصه دا ډول ده، وایي زما ورور وفات سو، زما د ورور یو کوچنی بچی پاتې سو. نو هغه ماشوم و بچی ما راغټاوه، ډېر مې نازاوه چې یتیم دی وراره مې دی. بل وخت هغه وفات سو او وراره مې هم پسې وفات سو. نو وایي ورځ زه خوب وینم د قیامت ورځ وي، ډېر تږی یم، ډېر په تکلیف کې یم. وایي هغه کوچنی زما وراره هغه په لاس کې اوبه رااخیستې دي. ما لاله زویه اوبه راوړه، ډېر تږی یم. ولدرة ودرېږه، انتظار وکړه، تر تا زما خپل پلار پر ما حقداره دی، ته انتظار وکړه. ابي احق به منک، زما پلار تر تا حقداره دی، زه به هغه ته اوبه ورکړم. نو ده وایي دا خبره پر ما ډېره درنه سوه او چې راپورته سوم ډېر وبېرېدلم او ما ته الله جل جلاله اولاد نه راکوه. بیا مو نو وایي ډېر پیسې خیرات کړلې او د الله څخه سوال وکړي چې الله ماته یو ولدا ذکرا نارینه اولاد را نصیب کړه. بیا هغه زوی الله را نصیب کړي چې کوم وخت حج ته تللی دی پر سرخان ناست او ما په دې ورقه کې دا ولیکل په هغه ورځ باندې چې ته زما پر سرخان ناست وې، کتبت فی الرقعه. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې دغه زما بچی راڅخه قبول کړه، الله ته شفاعت وکړه چې زما بچی الله راڅخه واخلي. په دنیا کې زه نه غواړم چې په ورځ قیامت یوم الفضل اکبر، هغه ورځ چې غټه بیري په هغه ورځ په ښه راسي. نو چې ته حج ته ولاړې څه زمانه بعد زما زوی زما بچی وفات سو. نو علمت زه خبردار شولم، زه پوه شولم چې زما حاجت پوره شولو او هغه خط او هغه امانت رسېدلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لره. نو د پخوا خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت چې حاجات به وو، هغه به په خطه کې لیکي د قبر مبارک ته بیا خط رساوه. اوس موږ کوم محبت دی، موږ کوم شناخت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره، کوم الفت دی، کوم درود دی. نو محترمینو د رمضان مبارک کې اخري ورځې دي او اخري جمعه ده. بله جمعه ګوره بیا پر موږ تاسو راسي ژوندي وي که مړه یو، که ژوندي یو خو روژه به نه وي، جمعه به وي. او دا د رمضان اخرنۍ جمعه ده. راځئ الله جل جلاله ته لاس ورپکښې پورته کړو، راځئ الله ته لاس کې پورته کړو چې الله نور روژه خو تېره شوه، نه مو بندګي کې وکوله، نه مو ستا عبادت ورپکښې وکړي، نه مو درود ورپکښې ووایه. الله د آخري جمعه زموږ د کفرو زموږ د ګناهو کفاره وګرځوه. الله د آخري جمعه زموږ د ټولو روژو د قبلېدو ذریعه وګرځوه. الله په دغه آخري جمعه کې له دوزخه آزاد کړه. اللهم نجنا من النار، الله له دوزخ مو آزاد کړه. اللهم نجنا من النار، الله له دوزخ مو آزاد کړه. الله دا روژه زموږ د دوزخ څخه د نجات ذریعه وګرځوه. اللهم ادخلنا الجنه، الله موږ جنت ته دننه کړه. الله موږ سره اسانه حساب وکړه، الله له موږ سره اسانه حساب وکړه، الله موږ جنت ته داخل کړه، الله له موږ راضي شه. الله آخري جمعه ده در بغداد،
الله ته په عبادت یې را مشغوله کړه الله آخري جمعه د رمضان الله ته موږ ورپکښې وبخښ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت را نصیب کړه د درود ویلو توفیق را نصیب کړه یا رب الجلیل آخري جمعه د رمضان په آینده کال کې الله موږ په ځان علم نه لرو چې ژوندي به یو که به مړ یو الله ته په زړه باندې وکړه ته مو ملګری شه بیا تا هېڅوک قریب نه لرو بیا تا هېڅوک سرپرست نه لرو الله ټول کارونه مو تا ته سپارلی دي مرګ و ژوند هر څه مو تا ته الله سپارلی دي الله عجیزه بندګان و رحم را باندې وکړه الله موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت را نصیب کړه الله په ځای درود بیان چې موږ کوو الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ذرایع وګرځوه یا رب الجلیل کوم بیانونه چې موږ کوو کوم ختمونه چې موږ کوو الله قبول یې کړه ثوابونه کې ټول امت مسلمه خصوصا هغه ورونو او خویندې چې زموږ سره په ختمو کې برخه اخلي هغه را شریکان کړه سبحان مري وسلو یولس مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام صلی الله علیه وسلم د امام مراکشي کتاب دی چې په 603 کې وفات شوی دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته